فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زوم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، وی فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معاملې ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی مال خو را نکړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی، وی د دې معاملې ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی رسول الله سلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علي رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو، دوی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دې علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ په هغه سارا کې خان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تاسو ولې نه کوي؟ داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کوروم نو دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېدو، د نبی علیه السلام د ترزو جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه داغه تاسو څنګه وکم؟ نو صحابه کرام ته فرمایل ای نبی رسول الله ډیر مهربان دی او ستا خو د تر زوی د کېدې چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کېدې چې دا تاسو درناړو نبی رسول الله مونږ کې هغه ټیک ته راغی. چې کله راغی نبی رسول الله سلام وزي صحابه کرام ولې ګو دی ورته ته ورشه شابه ورشه. نو چې دلال د نبی رسول الله سلام خواته کې ناستو، نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی رسول الله ته علي اسر راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومن ښه ایسې ونه د شرم غږ ونه کو را پاسې د واپس راغی. هغه ورته تاسو کې څه چل دی وکړو، وی مال ته خبره نه شو کولای، ما څه ونه وی ما خو نه شو ویلې. ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشه تاسو وکړه کنه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغی. چې بیا ورغی بیا د نبی علیہ السلام تاسو کو علي اسې راغلی وی او د الله پیغمبر اسې راغلی ومه ناس را پاسې د بیغه ګونو کو د حیا د وجنه. بار صحابه تاسو کو علي سي چل دیو کو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویل، زه نشم ویل، زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولې ورشي شابه ورته دې چې لاړو نبی علیہ السلام پوښو، نبی علیہ السلام څه شو پوښو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو. نبی علیہ السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ د سر غلې رچت کړه الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم، تاسو ته ویلې نشم، دې د پار راغلی ما دې د پار راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علي فاطمه بزتا ته درکم، فاطمه بزتا ته درکم، خو چړم به زدا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او که خوشاله نه ده. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي زه د فاطمه نه سو کما تاسو کما. او زمونږ غیرت یو دغه نه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کوي نه نه لکه وي ته ځان له خوخه چال ترتا زه رشتہ وکما، خو د لور متعلق نه د لور نه تاسو کوم دا خو بی غیرتی ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته وایم چې ته خوشاله که خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علي زه به د فاطمه نه څه کوم تاسو کوم بیا به زه تاسو جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلان کې ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تا
قبوله کړې ده څه شی قبله څه شی انته چې چا نکاح کیږي خو په خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کیږي نه چې هغه خپئ خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه ده مشره خورې وه نبی علیه السلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه السلام خینی وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کوو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نیکه ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته پخپله وکړم دا به ورته زه پخپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه السلام لره لاس ولوي نو نبی علیه السلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکړه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستا ده خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبري علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالې چې رالې جبري علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي دا وحي راوړه چې کله دا وحي راوړه او د وحي اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علي رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیہ السلام مسجد نبوي ته راووتو بار ته راووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاره وي ما خپل لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علي د په نکاح باندې ورکړه او علي رضی الله تعالی ته فرمایل وی علي فاسد مہر بندوبست وکړه د مہر څه وکړه بندوبست وکړه علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی 400 درهم دا وګوره علي رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا هغې مهر هم 400 درهم او دا هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهم لاړ شه 400 درهم مهر وګوره علي رضی الله تعالی عنه فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا
نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا الله محبوب ما سره خو څه شته دی نه ما سره خو څه شته دی نه زوس ما هر چرته پیدا کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کوم صغره ملو شو هغه څه شو وی دا الله محبوب کې یو صغره دا یو را سره استه خپل کور نو خو اس او صغره jihad لساتل یا که یو استه را سره یو را سره صغره د کوم په جنگ بدر کې ماته ملو شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار شاه غزغره خرڅکا اسمه خرڅه په دې په jihad کې زغره خرڅکا الله مالک ته بل بدر کې علي رضی الله تعالی عنہ د غزغره واغستا اولاد عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل وی د غزغره خرڅوم وی ولي خرڅي وی زکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له مہر وکما مصرف مہر نشته دی د غزغره رانواله نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی هغه د غزغره واپس کړه زغره ته سکله دا واپس کړه زغره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی 300 درهم زما د طرف ته د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان سے ورته فرمای او دا شپږ 100 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکې بیا به ماته سره راکې واپس راکې علي رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سموده تیریده غزوه تبوک وشو دا غزوه تبوک مکوا چې دا غي نه مخکې وبله غزا شي او پای کې لګ مالی غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس لا غشپک 100 درهم راغله اشپک 100 درهم لاس لرالو نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته غشپک 100 درهم ورکړو استا په ما باندې غشپک 100 روپے پاتې شوې دا واله اسلور 100 درهم خو هغه د خپل طرف ورکړو وې دا شپږ 100 دی پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی رسول الله اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي jihad لزو وزعلی رضی الله تعالی عنہ سره خوښ پک 100 درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شم عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي وار خطای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاړ شم عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغست بیا ولا ورکو دا زر درهم والا ځان له jihad بندوبست وکړ سامان په ځان لواله دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زه وینم ما ته را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مہر راوړو 300 درهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته په جمعات کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جمعات ته وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو چې په کرایه کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور مم سو کو بندوبست وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل وی عائشہ فاطمه تیار کا د علي رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزو او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی رسول الله والسلام مونږ کو د جمعه نو واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبینه لوري و دی ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو ودرېدو نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ ونو ډیره به خوشاله و چې مور د ژوندۍ ډیره به خوشاله و چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کیږي
چې د عائشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبی علیه السلام ولاړو په ژړا شو چغې کړه وا خدیجه وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غم او چې دنه عائشه دا غي نوم واغستنه نبی رسول الله بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله आवाज تر وګو شو رامنډ کړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړل ما ته خفه کړې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مینه درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه خو خدیجه ونو خدیجه خو خدیجه ونو ستا کوم په ما باندې لری کې خودل ستا کوم زه د کلی نشړل ما او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام دسترګو مبارکونه وخ کې بيدي او د علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی رسول الله سلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په کې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغله نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه دي صادر راواغستو او په فاطمه دي صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلم نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوخ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوخ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قائم کی احتیاط کوه خیال کوه اوخ کې د ګورې ځمکې ته ونه رسي اوخ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها سرور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته ورسوله دعا ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا ورله وغوښته د واده لومبۍ شپه ده علی رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبۍ اودس کړی دی لوټۍ ورته ایښې د علي رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي لومبۍ پاسه اودس وکړه لومبۍ پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو کنه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ورته ورکړه وی علي زم منځ کومه تم منځ وکړه او چې کله دواړه منځ کو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وم دا طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبۍ 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ